د رسول کریم صلی الله علیه وسلم و حضور ته یو صحابي مبارک رالی. دغه صحابي مبارک د رسول کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړل: یا رسول الله ارأیت ان ادى الرجل زکاة ماله؟ ای د الله رسوله، په دغه خبره باندې مې پوکه که چیرې یو مؤمن مسلمان د خپل مال زکات ادا کړي ورکړي، آیا د دغه انسان دپاره د الله جل جلاله په دربار کې څه دي؟ او که چیرې دغه انسان د خپل مال زکات نکي ادا، بیا د دغه انسان دپاره د الله جل جلاله په دربار کې څه دي؟ یعنی چې کله یو مؤمن مسلمان د خپل مال زکات ادا کی، الله جل جلاله کم انعام ورکوي، او چې کله یو مؤمن مسلمان د خپل مال زکات نکي ادا، نو الله جل جلاله دته کمه سزا او عذاب ورکوي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. هغه څوک چې د خپل مال زکات ادا کی، د زکات په ادا کېدلو باندې د خپل مال د شر څخه، د خپل مال له غمه ځان وساتي، الله جل جلاله به د حفاظت وکړي. په بل روایت کې راځي: اذا اديت زکاة مالك فقد اذهبت عنك شره. رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل: که ته د خپل مال زکات ادا کې، نو د دغه مال چې کم شر دی، مصیبت دی، غم دی، هغه به الله جل جلاله د دغه زکات په برکت باندې له تا څخه ایسته کی، او له هغه شر به ته محفوظه سې. لکه څنګه چې الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې مهرباني کړې ده. د سورة توبه 34 نمبر آیات او 15 نمبر آیات کې الله جل جلاله فرمایلی دي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الله تبارک و تعالی و هغه انسانانو ته چې مالونه جمع کوي، دی خپل خزانې په ځمکه کې ښخوي، یا دغه سپین زر او سره زر، دغه مال، دغه پیسې دی په بینکو کې جمع کوي، خو دغه مال د الله پر دین باندې نه مصرفوي، دغه مال د الله په لار کې نه مصرفوي. په دغه مال کې چې الله جل جلاله د کونډې، یتیم، مسکین کم حق ایښی دی، هغه حق نه ادا کوي، نو الله جل جلاله و رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې زیری ورکه دوی ته په عذاب دردناکه سره، داسې عذاب چې هغه به دردناکه عذابي، درد ورکوونکی عذاب وي، سخت عذاب وي. والذین یکنزون الذهب والفضة، هغه کسان چې خزانه کوي، جمع کوي سره او سپین زر، ولا ينفقونها في سبيل الله، او نه لګوي هغه په لار کې د الله جل جلاله، د الله د دین د ترقی دپاره، د الله د دین د ساتنې دپاره، د الله د دین د خدمت او د علوي دپاره دغه مال نه لګوي، نه مصرفوي. فبشرهم بعذاب أليم. نو زیری ورکه دغو خلکو ته په عذاب دردناکه سره. الله جل جلاله د محشر د ورځې بیان کوي: یوم یحمى علیها فی نار جهنم. په هغه ورځ چې سختې ګرمې به کړل سي دغه د دوی مالونه په هغه اور کې د جهنم، دغه د دوی خزانې، دا د دوی سره او سپین زر، دا د دوی مالونه، دا به د جهنم د اور په لمبو باندې سرې سي، یعنی د جهنم سکروټې به ځینې جوړې سي. فتکوى بها جباههم. بیا به الله جل جلاله د دوی په دغو مالو باندې چې د جهنم سکروټې دي، د دوی تندیان به ور باندې داغوي، وجنوبهم، او الله جل جلاله به د دوی بغلونه ور باندې داغوي، وظهورهم، او الله جل جلاله به د دوی شاګانې ور باندې داغوي، او فرشتې د عذاب به ودوی ته وایي: هذا ما کنستم لانفسکم. دوی ته به وویل سي: دا هغه شی دی چې تا خزانه کړی و د خپل ځان دپاره، د خپل ځان دپاره دې دغه مال خزانه کړی و، دا هغه ستا خزانه سوی، جمع سوی مال دی. دا به دوی ته د الله جل جلاله حکم دی، دا د الله جل جلاله فرمان دی.
دا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغه مبارک حدیث چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی که چیرې یو انسان د خپل مال زکات ورکي نو بیا و دغه ته خزانه نه ویل کیږي که څه هم دغه مال د روون ځکو لاندې وي. په یو روایت کې راځي د ابن عمر رضی الله عنهما ده وی رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی كل مال وإن كان تحت 7 أرضين تؤدى زکاته فلیس بکنز. هر مال که څه هم د روون ځکو لاندې وي یو چا شخ کړی پټ کړی ساتلی خو چې زکات یې ورکول سو دې ته بیا خزانه نه ویل کیږي. وكل مال لا تؤدى زکاته وإن كان ظاهرا فهو کنز. هر هغه مال چې د هغه زکات نه ادا کیږي که څه هم د ځمکې پر مخ باندې پروت دی د خزانه سوی مال دی د جمع سوی مال دی د الله جل جلاله له طرفه به و دغه انسان ته دغه مال د اور سکروټې جوړیږي او بیا به د ده تندی د ده بغل او د ده شا به اور باندې داغول کیږي او ورته ویل کیږي به هذا ما کنستم لانفسکم دا ستاسې هغه مال دی چې ځان ته مو جمع کړی و. فذوقوا ما کنتم تکنزون وڅکئ عذاب او درد تکلیف د هغه مال چې تاسې به جمع کوئ او ساتئ به او د الله جل جلاله حق د مسکینانو حق د کونډې او یتیمانو حق د مظلومانو حق د الله د دین حق به م نه کې ادا کوئ. اوس نو د دغه مال هغه درد او تکلیف هغه غم هغه وڅکئ برداشت یې کوي دا به د فرشتو له طرفه د جهنم فرشتې به و انسانانو ته و هغو کسانو ته چې د مال زکات یې نه دی ایستلی دا به ورته وایي. د حدیث شریف روایت طبراني کړی دی. درنو معززو دوستانو که چیرې موږ او تاسې د خپل مال زکات ادا کو یا په دغه مال کې چې الله جل جلاله کم حقوق پر موږ باندې لازم کړي دي لکه فرضي زکات او دغه رقم د خپلو قریبانو حقوق چې وسیله رحمي ده دغه رقم د اسلام د مقدس دین کومک او مدد دی چې هغه تعلیم و تعلم دی مساجد او مدارس دی دغه رقم هغه کسان چې د الله د دین د دفاع دپاره جنګیږي د الله د دین د ساتنې دپاره جنګیږي چې هغه ته قرآن مجاهدین وایي د هغو کومک او مدد موږ په دغه مالو باندې وکړو نو دغه د قیامت د ورځې عذاب به نه وي. او که چیرې موږ په خپلو مالو سره د خدای پاک جل جلاله له طرفه پر سوی زکات نکو ادا یا پر صحیح طریقه نکو ادا اساس د زکات نومي خو زکات نکو ادا او یا د هغو قریبانو دوستانو حقوق چې الله را باندې ایښي هغه نکو کې ادا یا د کونډې یتیم مظلوم بېوسه د مسکین او فقیر حق نکو کې ادا نو د الله جل جلاله له طرفه به په دغه عذاب باندې به موږ اخته کیږو د محشر په ورځ باندې الله جل جلاله دې مو ځینې وساتي. نو د هر مؤمن مسلمان دپاره د خپل مال زکات او دغه رقم په مال کې چې کم واجب حقوق دي د قریبانو د امسایګانو د مسکینانو د الله د دین هغه به چې ادا کو. الله جل جلاله دې موږ ته په دغو مبارکو احادیثو باندې د عمل کولو